بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون قرآن کریم بیان د دې خبرې شروع کړو چې الله رب العزت مخکې دا خبره واضح کړه چې د مشرکانو سره چې کله هغوی وعده خلافي کوي او د مسلمان په خلاف کې لګیا دي نو د هغوی سره د جنگ او د قتال حکم هغه راغی چې هغوی سره جنگ وکوي قتال وکوي دا مسله قرآن ذکر کړه چې د هغوی سره به جنگ او قتال کوي و یو اشکال دا راتله یو خبره دا راتله چې یاره د دوی سره جنگ او قتال څنګه وکړو دوی خو مونږ چې ګورو چرته جماعتونه جوړي او ښه کارونه کوي نشي جماعتونه جوړي او ښه کارونه کوي ظاهر کې نو دوی سره څنګه جنګ وکړو دوی سره څنګه قتال وکړو ولې قتال وکړو دا اشکال راتله قرآن کریم دا اشکال ختم کا او دا خبره واضح کړه چې ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله چې مشرکانو لا اول خدا مناسب نه دا چې هغوی د الله کورونه جوړي دا ورله مناسب نه ده ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله سره د دینا شاهدین علی انفسهم بالکفر چې گواهی ورکوي د خپل ځان په کفر باندې یعنی کافر ځان ته وایي مشرک ځان ته وایي او یا د هغوی کارونه د کفر او د شرک دي او د جماعت جوړول کوي نو د دغې د وجې نه به ورسره جنګ نه کوي قرآن دا اشکال ختم کړ چې نه دا سبب د دې نه دی چې نور ښه کارونه کوي انو ته به ورسره جنگ نه کوي سبب د جنگ هغه د هغوی کفر او شرک دی کفر او شرک دا سبب د جنگ دی دویمه معنا کوي علما ما کان للمشرکین دویمه معنا دا کوي ما کان للمشرکین نکیږي قبل دل د پاره د مشرکانو
قبلېدل نشته دی د مشرکانو نه ایامرو چې دی جوړ کی جماعتونه د الله دا عمل نه قبلېږي شاهدین علی انفسهم چې گواهی کوي په خپل ځانونو باندې د کفر سره د کفر نه د دې عمل نه قبلېږي چې کفر شتا شرک شتا نو د مشرک او د کافر یو عمل هم نه قبلېږي په دې باندې امام مسلم رحمه الله یو باب هم لګولې دی چې یاره په حالت د کفر کې یو انسان ښه کارونه وکړل نو آیا دا به بیا قبلېږي که نه د دې څه ثواب شته او که نشته یا د دې هغې ته څه اجر میلاویږي که نه نو هغه بیا حدیث په هغه ځای کې ذکر کوي او خلاصتاً یو خبره ذکر کوي چې اعمال په وخت د کفر او د شرک یا په عقیده د کفر او د شرک باندې اعمال صالحه د دې قبلېدل شتا او که نشتا د قرآن نه خو دلته معلومه شوه چې ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله یو دا چې دی به جماعتونه جوړول یا دی به خیراتونه کول اجعلتم سقایة الحاج حاجیانو ته به په سختو ګرمیو کې اوبه ورکولي او په حاجیانو به خیراتونه کول او هغې دپاره به ستوان او دارنګې خوراکونه تیارول نو دا عمل هم نیکو ظاهر کی نو قرآن واضح کړه چې ما کان للمشرکین دا عمل د مشرکانو نه قبلېږي بیا دا یو مسله شرع عقاید لیکلی دا امام تفتازانی رحمه الله چې دعای قبلېږي او که نه قبلېږي دعا د کافر قبلېږي که نه قبلېږي په دې باندې بحث پورا کړی دی خو قرآن وضاحت او ظاهر چې ته ګوري نو هغې کې لیکلي دي چې وما دعاء الکافرین الا فی ضلال چې دعا د کافر نه ده مگر باطله ده نو د کافر دعا مو نه قبلېږي خو بیا هغه یو اعتراض کړی دی او د قرآن نے استدلال پیش کړی دی په کتاب د شرع عقاید کې چې ابلیس شیطان چې الله ته وویل چې ربي انظرني الى يوم يبعثون چې تر قیامت پورې باس بعد الموت پورې ما ته انتظار وکړه ما ته سموایا نو یو ګوره د شیطان دعا قبول شوې ده که نه ده الله ورته ویل انک من المنذرین چې تا ته زه انتظار دی بس ټیک ده نو شیطان دعا وکړله او د دعا په مقابله کې هغه ته د هغې استجابت ملاو شو چې انک من المنذرین نو د شیطان دعا قبوله شو په هغه ځای کې بیا هغه ډېر لوی بحث کړی دی او هغه بحث خلاصه دا ده چې شیطان دعا نه وه د شیطان مخاطبن درخواستو ځکه چې دی خو راوځي او د الله سره مکالمه د جنت کې دی الله ورته روزه نو په وتو د الله سره منادغه د مخامخ کېدل دي درخواست دی او ورته وایي چې ما ته بس انتظار وکړه نو هغه خو بالکل مخاطب عین مخاطب خبره شوه نو چې عین مخاطب خبره شوه د الله او د شیطان ترمنځ هغه مکالمه وه نو په هغې کې درخواست پیش شوی او درخواست هم د هغه کامل نه دی منظور شوی ده خو ویلي وي الی یوم یبعثون تر قیامته ما ته انتظار وکړه خو الله ورته دا نه دی ویلي چې تر قیامته تا ته انتظار دی بس انکه زه تا ته انتظار دی چې تر کله پورې و خو قیامت ورته نه دی ویلی چې انک من المنذرین الی یوم یبعثون تر قیامته پورې تا ته انتظار دا شیطان ته نه دی ویلي نو شیطان تم هغه قبولیت د درخواست هم په مکمل طریقې سره نه دی شوی بس تر یو وخت پورې انتظار دی او هغه وخت الله تعالی علم دی چې څو پورې ورته انتظار کوي ځکه د قرآن نه ظاهر کې دا خبره نه ده ثابته چې شیطان ته تر قیامت انتظار دی
دا نه ثابت تر یو وخت پورې الله وایي چې انک من المنذرین، تا ته انتظار دی الى یوم الوقت المعلوم ویل، بس یو وخت معلومه چې هغه الله تعالی علم دی بس. نو هغه درخواستو هغه د دعا په شکل نه دی کړی، نو د شیطان دعا هم نه هغه درخواستو، د کافر د دعا باره کې الله صفاوی لی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. پاتې شو اعمال د کافر او د مشرک نیک اعمال لکه لګیا دی هغه مثال د یو چا سره خو کی خوراک ورکی اسکاک ورکی امدادو کی تعاونو کی، نو دا وای نیک اعمال دي ظاهر کی. نو آیا د دې ورته ثواب شته او کنيشته، اجر شته او کنيشته؟ نو قرآن دلته دا مسله بیانوي، ما کان للمشرکین، نشته دې قبل د پاره د مشرکانو ایعمروا مساجد الله، چې هغه آباد کی جمعتون د الله، دا قبل دله نکی معلومه دا شوا چې قبل دله نشته. بعض علماء کرام لیکي چې د دې دا ښه کارونه دا صرف او صرف دومره دا چې دنیا کې دیتا د دې په وجه باندې هغه د دنیا نعمتونه جاری او ساری دي، ان دې چې دا ښه عملونه کوي نو د دې بدلا دې ته په دنیا ملاوي، په آخرت کې وما له فی الاخرة من خلاق، هیڅ بدله نشتا. نو آخرت کې د دې اعمالو بدله نشتا. دنیا کې ښه کوي نو بدونی من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها. نو وای بس دې دنیا کې ښه کوي، دنیا کې ور سره ښه کیږي، آخرت لسه بدله نشتا. نو دا د بعض علماء هغه قول دی چې کافر مشرک دنیا کی چا سره خیر ښېګړه کوي، د نیکی کار کوي، نیکی مطلب دا نیکی منګه کار ته چې هغه ښایي، نو هغه خو عبادت نه کوي، مونځ نه کوي، زکات نه ورکوي، حج نه کوي، خو د هغې کارونه زیات تر فلاحي به وي یا NGO به وي یا به د چا سره خیرخواهي وي یا به د یو انسانیت په تقاضا باندې د چا سره امداد او تعاون وي، نو دغه د دې ښه کارونه دي. نو چې دغه کوي نو د دې په بدله کې دی ته چې دی نو هغه دنیا کې د هغې بدله ملاویږي. بعض علما هغه دا لیکي، بعض علما دا لیکي چې د دې دا اعمال په پینډنګ کې وي، د بدلی او د نه بدلی. پینډنګ کې معنا دا چې اویزان دي، کدی ایمان راوړو خو الله ور سره دا نیکی او خو کوي چې تا ښه کړي دي، نو د هغې ور سره ایډې کې جمع کې ور سره خیال هغې خبرې ته چې کوم اعمال د کړي دي قبل الایمان، نو چې د ایمان راوړو نو د هغې هغه خیر ښېګړې ور سره الله جمع کی نو بطور ثواب وشي. او کہ ایمان در بعض علماء قول دی کہ ایمان رانه وړو سارے کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، ټول عمل ختم شي. نو الله پینډینګ کی اویزان ساتلی کہ ایمان راوړو خو بس ټیک دا، او کہ ایمان رانه وړو واپس ټول اعمال د دې باطل. ځکه قرآن دا مسئلہ بیان کړی دا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. چې دنیا کې دی وای چې موږ ډیر دا کارونه وکړل، فلای دا کارونه وکړل، دا وکړل، د دې براته سملاو شي. او ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دنیا کې چې د ایمان سره نه دي تلی، ایمان نشته، بی ایمان لاړل، نو ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، په دنیا په ژوند کې د اعمال باطل او ختم. قرآن ویلی دي. ٹھیک شو خبره؟ نو دا مسله هم واضح شوا چې ما کان للمشرکین، نشتا قبل دل د پاره د مشرکانو ایامروا مساجد الله، دا چې دی جوړی جماعتونه د الله، خو شاهدین علی انفسهم بالکفر، گواہی کوونکي دي په ځان باندې د کفر او د هغه اعتراضو چې ویل به دا وګوره دا د بیت الله او د حرم منجوران دي، وی به دا د حرم او د بیت الله خیال ساتي، دا هغې ته د راتلونکو خلکو خیال ساتي. نو چې د دومره لوی جومات او مسجد او د بیت الله او د مسجد حرام د هغې خیال د صفایي به ساتلو، د صفایي خیال به ساتلو.
دا هغې د مرمت خیال به ساتلو، خو د هغې په وجه د دې هم خیال ساتلی شه که نه. دی به چې لاړل نور ملکونو ته نو ویل به موږ د حرم او د بیت الله منجوران یو دا یو دا یو، نو د هغې په وجه به خلکو ورته څه نه ویل. او دارنګې دی له به چې دی نو هغه هدایا او تحفې ورکولې، نو د دې بیت الله په نوم خو د ډېر خوراکونه به کول او ډېرې مزې اخیستې. خو قرآن دا مسله بیانوي ما کا دا ډېر پکې لږ بند کړي، لږ سات خیر دی، بجلی ته لږ انتظار وکړئ، بیټریانې دي ټول پکې بار بند کړئ، مونږ باندې به بند شي هر څه، لږ انتظار وکړئ، خیر دی 3 منټه دي. ما کان للمشرکین نشتره په اختیار د مشرکانو کې، نشتره قبل دل د پاره د مشرکانو ایامرو مساجد الله چې دی جوړ کی جمعتون د الله، مساجد الله ټول جمعتون د الله جوړی هم دا قبلیږي نه، دا څومره لوی عمل دی. کدی بیت الله جوړی، کدی داغه صفائی کی خیال ساتي، کدی داغه ارس خیال ساتي. هما کان للمشرکین ایامرو مساجد الله. دا دویمه خبره دا علماء دا بیانوي چې دی آیات کې دا مسله ده، ما کان للمشرکین ایامرو مساجد الله، چې د مشرک اختیار دا نشتا، د مشرک د پاره دا جایز نه ده چې هغه د الله د کور مشري کوي. د الله د کور مشري مشرک او کافر دا نشي کوله. د دې زنا دا ثابت شو، دا خبره موږ مخکم کړي وا چې وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديا، نو الته کې ویلي وما كانوا اولیاء. دا ځای کې موږ دا خبره په نهمه سپاره اخر صفحه باندې کړې و چې التم قرآن دا مسله بیانوي، او هغه مسله دا چې د کافر مشرک وما كان صلات وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون، آیت نمبر 34 ده د سوره انفال. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاءه الا المتقون. د مسجد مشربا هغه تقوادار پرهیزګار نیکوکار موحد او د الله یو والی والوی چې هغه منون کوي. بجلی راو لګوي دا پکی مقصد داره ثابت شودا خبره، ثابت شودا خبره چې ما کان للمشرکین، چې د مشرکانو د پاره دا مناسب نه دی ایامرو مساجد الله، چې هغه د الله د کور مساجد د الله چې دین هغه تعمیرای معنا دا غي د مشرکی شاهدین علی انفسهم بالکفر، چې په ځان باندې د کفر اغا گواهی مور کوي. اولئک حبطت اعمالهم، قران او اعمال ختم دي. الله رب العزت دی مونږ او تاسو ته صحیح ایمان صحیح عمل دا نصیب وګرځي، او الله دې زمونږ نه د دین کارونه والی، د الله د کور داغه خدمت او داغه تعمیر الله زمونږه حصہ کې هغه وګرځي او زمونږه په حصہ شامل کړي. الله بیمارانو ته صحت ورکړي او څومره مسلمانانو وفات شي مغفرت نصیب کړي.